د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت په چوکاټ کې نن ورځ د خوست مرکزی جماعت کې د امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام چې زرګونو ټکو ته تعداد رسیدلو تقسیم شولو چې په دغه پیغام کې امیر المؤمنین حفظه الله د مبارکۍ ترڅنګ هیوادوالو ته د موجوده نظام د هر اړخیز پرمختګ د شکروري توصیه کړې ده او په څنګ کې د هیوادوالو څخه غوښتنه کړې ده لکه څرنګه چې نظام د سوالګرو یتیمانو او د کونډو د هغو لاسنیوي ته مټې رابډ وهلې دي نو د هیوادوالو او د بډایه خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو یتیمانو او د بېوزله سره اوږه په اوږه ودرېږي او د اخترونو کې دوی ته هم د خوشحالۍ موقع ورکړي او په څنګ کې ورسره د غزې مظلوم مسلمانانو باندې چې کمترای شوی دی هغه په کلکو ټکو غندل شوی دی او د دې ترڅنګ د مسؤلینو څخه غوښتنه شوې ده چې د هیوادوالو پر مخ دروازې خلاصې کړي او د دوی ستونزو او مشکلاتو ته په وخت رسیدګي وکړي.